القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بهذا شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. د الحاد خلاف یو لړۍ موږ پیل کړې وه، الحاد ته ډالۍ د هغې په دویمه برخه کې تاسو ته ښه راغلاست. محترم ورونو، معراج او ساینس دا موضوع داسې یو موضوع ده چې دا اکثر د ایمانیاتو سره تعلق لري. بیا هم د دې بعض طرفونه داسې دي چې هغه موږ په ساینس کې څېړلی شو، ځکه چې دا معراج یو موضوع داسې ده چې دا یو معجزه ده. او ساینس یو د درې نکات زه تاسو ته ویل غواړم دلته په مقدمه کې. ساینس عموما د هغه شیانو سره بحث کوي چې هغه موجود وي، په هغې باندې مشاهده وکړي. ساینس ټول مشاهدات دي، او یا په مستقبل کې تیر شوی وي، څه آثار یې پاتې وي، نو په هغې باندې چې دا ساینس مشاهدات کوي. چونکې معجزات چې کوم تیر شوي دي، نو د هغې اثرات که نه دي پاتې، مثال د خبرې معراج دی، یا مثال د خبرې د صالح علیه السلام معجزه ده، یا نور داسې بعض معجزات دي، که هغه نه دي پاتې شوي، نو هغې سره ساینس تعلق نه لري. که چېرته یو ملحد دا ووایي چې ما ته د ساینس نه داسې یو واقعه ثابته کړه چې د هغې څه مشاهدات هم نه پاتې او هغه په وخت کې موجود هم نه وي، نو تاسو پوه شئ چې ملحد د ساینس په اصلي مفهوم باندې نه پوهېږي. البته د معراج دا موضوع داسې ده چې د دې بعض طرفونه ساینس سره لږ تعلق لري، نو زه غواړم هغه تاسو ته واضحه کړم. ملحد یو اعتراض کوي، وایي که چېرته هندوان دا دعوه وکړي چې زمونږ ګورو تله دی اسمان ته په فیل باندې یا په هاتي باندې ختلی دی اسمان ته، نو آیا موږ به د هغوی سره د ده دا دعوه منو او که نه؟ د دې اعتراض جواب زه تاسو ته در کوم په آخر کې. اول راځو معراج او ساینس. معراج او ساینس په موضوع کې د آینسټاین یوه تیوري ده. آینسټاین یو ساینسدان دی، د هغه یوه تیوري راغلی ده په 1905 کې، د تیوري آف ریلیټیویټي. بیا دا تیوري په دوه قسمه، سپیشل تیوري او جنرل تیوري. د دې تیوري ډېر زیات اسان الفاظو کې که زه تاسو ته وضاحت وکړم، دا په دې تیوري کې وایي و چې کوم یو شی د رڼا په رفتار باندې سفر وکړي، د لایټ سپیډ اف لایټ باندې هغه سفر وکړي، نو هغه ته وخت ودرېږي. سپیډ اف لایټ څه ته وایي، رڼا رفتار څه ته وایي؟ هغه وایي و چې کله هم موږ یو ټارچ یو رڼا ولګوو، یا یو رڼا چې کله موږ تاسو د یو رڼا پیمایش کوو، وایي که د دې نه موږ تاسې رڼا ولګوو، نو دا په یو ثانیه کې 1,80,000 میله یا 3,00,000 کیلومتره دا رڼا سفر کوي. یو بل ساینټسټ هغه وایي وایي که چېرته موږ تاسې دې نه رڼا ولګوو، نو دا په یو ثانیه کې 2 ځلې د ځمکې نه یا 6 ځلې د ځمکې نه تاوېدلی شي. نو آینسټاین وایي دا ساینټسټ که چېرته موږ او تاسې یو رڼا ولګوو، نو هغه په 1,80,000 کیلومتره یا یو شی موږ او تاسې داسې وګورو چې هغه دونه رفتار ولري چې 1,80,000 کیلومتره په یوه ثانیه کې سفر وکړی شي، د هغې دپاره وخت ودرېږي. دا اعتراض، دا خبره زه خپله کوم ځای پورې کوم؟ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. ملحدین په همدې خبره باندې دلته اعتراض کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په لږ وخت کې د دې مکې نه تر اقصا پورې څنګه لاړو. نو موږ د دې جهت داسې په ساینس سره بیانولی شو چې دا رفتار رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په براق باندې کم کړی دی، نو دا د سپیډ آف لایټ نه هم تیز دی. خو اوس وخت کې ساینس دا یو قسم ته ثابته کړې ده چې سپیډ آف لایټ باندې یو شی یا د رڼا په رفتار باندې یو شی لاړ شي، هغې دپاره وخت ودرېږي. وخت څنګه ودرېږي؟ مثال د خبرې زه تاسو ته ګوره، دا خبره زه مثال کې تاسو در کوم. که چېرته یو جهاز یو ملک ته ځي 500 کیلومتره لاره یې هغه ملک ته، او دا جهاز په 1 ساعت کې 500 کیلومتره مسافت باندې ځي، نو دا جهاز به هغې ملک ته په څونه وخت کې ورسیږي؟ په 1 ساعت کې ورسیږي، ځکه چې هغه ملک ته لاره هم 500 کیلومتره ده. که چېرته همدغه جهاز په 1000 کیلومتره رفتار کې لاړ شي، 1 ساعت کې 1000 کیلومتره لاره وهلو رفتار کې لاړ شي، نو دا به هغه ملک ته په 1.5 ساعت کې ورسیږي.
نو څونه چې د جهاز د سرعت زیاتیږي، د جهاز تیزوالی زیاتیږي، هماغونه دا وخت به کمیږي. نو په همدغه مناسبت سره آینسټاین دا وایي که چیرته د یو شي رفتار 1,80,000 شي یا 3,00,000 کیلومتره شي نو هغې ته به دا وخت مکمل ودرېږي. نو موږ دغه توجیه ثابتولی شو د دې توجیه نه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله تللی و د مکې نه اقصا پورې 1480 کیلومتره لاره ده، نو هغه په دومره تیز رفتار کې تللی چې هغه دپاره وخت ودرېدلی و. ګوره موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا معجزه په ساینس باندې ګوره نه منو، موږ په دې معجزې باندې اعتماد لرو، ایمان پې لرو، دا زموږ ایمان دی. دا یوازې صرف هغه د ساینسي اړخونه زه تاسو ته بیانول غواړم. معجزات د ایمانیاتو سره تعلق لري. دویمه خبره دا ده چې بیا آینسټاین په دې خپله تیوري کې دې خبرې طرف ته اشاره کړې ده چې دا وخت چې دا ودرېږي، دا وخت چې دا ضم کېږي، دا هغه چا دپاره ضم کېږي چې څوک په دغه آلې کې دننه ناست دی، دا په کوم آله باندې چې دا ځي. نو په دې ځمکه باندې خو بیا په هغه وخت کې ډېر وخت تېر شوی وي. د دې سوال جواب بیا یو بل ساینټسټ دی کارل ساګان په نوم باندې، هغه وایي چې دا وخت دا زمان و مکان دا د کائنات یو فورت ډایمنشن دی، یو څلورم جهت دی. نو که چیرته یو شی په همدغه کائنات کې دننه وي او په همدغه رفتار باندې سفر کوي چې دا کوم آینسټاین وایي، نو د دپاره په همدغه کائنات کې وقت ضم کېږي او وقت ورته ودرېږي که چیرته په همدغه کائنات کې وي. دویمه خبره موږ دلته دا ثابتولی شو ملحدینو ته چې همدغه ګوره کارل ساګان ساینټسټ دی، دا وایي چې دا وخت دا د کائنات جهت دی، یعنی کائنات پورې منحصر دی زمان و مکان. نو معلومه دا شوله چې د کائنات نه بهر زمان و مکان نشته دی. نو الله تعالی چې دا زمان و مکان تخلیق کړی نو دا یوازې د کائنات پورې منحصر کړی دی. بله خبره زه تاسو دلته دا کول غواړم چې یو بل ساینټسټ دی، دا اوس وخت کې مړم شو، سټیفن هاکینګ په نوم باندې، هغه یو اګناسټک دی، اګناسټک ملحد دی. هغه وایي چې داسې یو شی هم شته دی په دې کائنات کې، ممکنه ده داسې یو شی هم شته دی چې د هغې په وجه باندې موږ په مستقبل کې هم سفر وکړلی شو او په ماضي کې هم وکړلی شو. هغې ته وارم هول په نوم باندې نوم ورکوي. وایي دا داسې دی چې د دې یو طرف ته موږ قدم کیږو، بل طرف ته موږ د سپیډ آف لایټ نه زیات تیز تللی شو او مستقبل ته تللی شو. همدغه اګناسټک ساینسدان دا دغه ورکوي. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کم سفر چې و د مکې نه تر مسجد اقصا پورې، نو که دې ته موږ په ساینسي نظر باندې وګورو نو په ساینسي نظر باندې دا مکمله صحیح راتللی شي. مکملې طریقې سره دا سفر چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم و دا صحیح راتللی شي. ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په داسې یو رفتار کې تللی و چې هغه رفتار کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وقت مکمل ضم شوی. یو خالق چې هغه ټول کائنات پیدا کولی شي نو هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سفر هم دومره اسانه کولی شي او بر اسمانونو ته هم خیجولی شي. درېیمه خبره دا ده چې ملحد چې دا کوم اعتراض کوي که چیرته یو هندو دا دعوا وکړي چې زمونږ یو ګورو تللی و اسمان ته په فیل باندې، نو آیا موږ د هغه سره دا خبره منلی شو او که نه؟ بلکل نشو منلی. نو هغه وایي چې بیا ولې رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره تاسو منئ؟ موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره په ثبوت منو، په دلیل باندې منو، په ایمان باندې منو. ثبوتونه، عقلي ثبوتونه بیا زه ملحد ته ووایم دلته د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سفر چې کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل کور نه ختلی شو راسن اسمان ته، الله تعالی خیجولی شو په براق باندې چې د مکې نه خیجولی وی. البته سبحان الذي اسرى بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، د مسجد حرام نه تر مسجد اقصا پورې رسول. په دې کې ډېر حکمتونه علماو بیان کړي دي چې د هغې د حکمتونو نه یو حکمت دا و چې الله تعالی ته دا معلومه و چې پر روان وخت کې به ملحدین داسې اعتراض کوي. ډېر حکمتونه دي. یو حکمت یې زما په اند باندې دا و چې الله تعالی ته دا معلومه و چې ملحدین به اعتراض کوي، نو د هغې جواب مخکې نه شوی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د مکې نه مسجد اقصا پورې ته اسمان ته وخیجولی شو، اسمان نه بیرته راغی ښکته، بیرته راستون شو مکې ته. مکې والو په هغه باندې اعتراض وکړو، اعتراض پرې وکړو چې تا سره څه شواهد دي یا ته موږ ته څه شواهد راکولی شي چې ته اسمان ته ختلی یا معراج. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغې ته وویل چې په لاره کې یو قافله ده او داسې قافله ده چې هغه اوښ د هغوی نه ورک شوی دی. بیا ورته وویل چې هغه قافله به 3 ورځې بعد را رسېږي. ګوره د مکې نه تر مسجد اقصا پورې په هغې وخت کې جازونه نه و، لاره ډېرې ورځې وه، تقریبا 3 میاشت شاوخوا وه.
رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل ګوره په پلانکي مقام باندې یو مقام ورته وښوده چې هلته یو قافله د 3 ورځې بعد به رارسېږي. هغه قافلې مخې ته به سور اوښ را روانې او د هغې قافلې نه یو اوښ هم ورک شوی او دا هم ورته ویل چې ما د هغه قافله ما ولیدله او هغه قافله به تاسو دغه کوي. دویمه خبره دا ده چې یو بل عیسایي پادري دی هغه هرقل ته وایي چې دا کومه شپه باندې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په تاریخ کې راځي چې دا کومه شپه باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم مسجد اقصی ته تللو په هغه شپه باندې دا پادري وایي چې موږ د مسجد اقصی د دروازه بندول غوښتل دا دروازه نه بندېدله. دا یو تاریخي خبره ده. ایلیا چې کوم هغه وخت کې د عیسایانو چې کوم مشر رهبرو هغه خبره ده دغه کوي. نو اوس موږ ملحد ته دا وایو که چېرته یو هندو داسې وکړي چې هغه د دې د هند نه 1400 کیلومتره لرې په یوه لحظه کې د هغه په فیل باندې لاړ شي او راشي نو بیا یو څه جهت جوړېدلی شي. موږ به دا ورسره ومنو چې زه دا فیل ته په سپوږمۍ باندې ختلی اسمان خو لا لرې خبره ده اسمان ډېر لرې دی موږ ورسره دا هم بیا منو خو که چېرته هغه موږ د داسې یو ثبوت وښیي الحمدلله نشي ښودلی هغه ثبوت زموږ په دې باندې ایمان دی چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د سفر د معراج دا سفر دا ټول د الله تعالی د طرف نه او دا د حق سفر و. اوس که چېرته ملحد ووایي چې نه دا خبرې خو تاسو د ځان نه جوړې کړي دي یوه خبره د هغه ایمانیات ورته وایي ډېرې خبرې داسې دي چې هغه د ایمانیاتو سره تعلق لري. که چېرته موږ د دې پښتنو ملحدینو نه پوښتنه وکړو نو دوی خپل پلار هم د ساینس نه نشي ثابتولی یا به دوی په خپل پلار باندې غیبانه ایمان لري کور کې به داسې تربیت شوی ذهن به ورته داسې جوړ شوی چې ته زموږ بچی او یا که چېرته دوی زیات نه زیات لاړ شي د خپل ډي ان اے ټیسټ به وکړي د ډاکټر په علم باندې به دوی ایمان ولري. صحیح ده د ډاکټر علم خو نه ښکاري ځکه چې هغه غایب وي نو دوی چې په چا باندې ټیسټ کوي نو د هغه په ذهنیت او د هغه په علمیت به ایمان لري غایبو باندې نو چې هغوی ورته څه ووایي چې ته د خپل پلار بچی نو دوی به هغې خبرې پسې ځي. ډېر داسې امور دي په ژوند کې چې موږ او تاسې کوو هغه د ایمانیاتو پورې تعلق لري. دویمه خبره دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کوم واقعات چې ذکر شوي دي په دې کې داسې څوک نشي ثابتولی چې کوم صحیح احادیث دي په هغې کې کوم خیانتګر راغلی وي یا چا پکې خیانت کړی وي. هندوان که چېرته دا دعوه کوي پخوا داسې کار شوی هغوی کتابونه بدل شوي دي هر چا پکې ګوتې وهلي دي په اکثره مذاهبو کې بلکې ټول مذاهب بغیر د اسلام نه داسې دي چې په هغې کې دغه خپل مذهب یا پادریانو یا نورو خلکو چې دی په دې خپل مذهب کې ګوتې والې دي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیث داسې دي چې په هغې کې کوم احادیث کې چې ګوتې والې شوي د هغه علماو مکمل واضح کړي دي چې دا احادیث دروغ دي دا ضعیف دي دا حسن دي هر حدیث ته بیا خپل مقام ورکړی ده. نو که چېرته موږ ته یو ملحد یا یو هندو داسې ثبوت راکړی شي چېرته زموږ فیل 1400 کیلومتره په یوه لحظه کې دونه سفر کړی دی او سفر کولی شي او په هغې باندې مکمل شواهد راکړي او مکمل یقیني دلایل راکړي نو اسمان نه موږ ورسره دا منو چې ستاسو فیل سپوږمۍ پورې ختلی شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا واقعات چې د ایمانیاتو پورې تعلق لري. که چېرته تاسو ته یو ملحد دا ووایي چې یاره ما ته معراج د ساینس نه ثابت که نو تاسو پوه شئ چې هلته ملحد د ساینس په اصلي مفهوم باندې نه پوهېږي. او دویمه خبره دا ده چې ضروري نه ده ډېر شیان چې ساینس ووایي نو هغه دې رښتیا وي یا ډېر شیان چې ساینس ووایي نو هماغسې دي ځکه چې ساینس په یو ځای باندې ولاړ نه دی. اول سر کې ټول نه تیز رفتاره شی د ساینس په نیز باندې اواز و 200 میله په یو ثانیه کې. اوس جازونه چې دی داسې جازونه راغلي دي داسې راکټونه راغلي چې هغه د 200 میلو په رفتار کې چې دی تللی شي په یو سیکنډ کې یا یوه ثانیه کې. بیا ورپسې دا دعوه وشوله چې سپیډ اف لایټ په 1915 کې آینسټاین دا وویلې. اوس په داسې یو راکټ باندې کار روان دی الکویري په نوم باندې چې هغه به د برق په رفتار کې مزل کولی شي. په 1915 کې یو بل شی راغی ټاچیون پارټیکل ورته وایي چې ساینسدانان دا وویلې چې دا د برق نه او د سپیډ اف لایټ نه هم تیز مزل کولی شي. نو موږ داسې نشو ویلی چې دا کم د معراج سفر شوی او دا دروغ دی د ساینس د نګاه نه بلکې د ساینس چې کوم حقیقي توجیهات دي نو هغې اثبات ورته رسېدلی شي چې کله هم یو ذات داسې کولی شي چې د مکې نه تر مسجد اقصی پورې یو شخصیت یا رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دونه تیز سفر کولی شي نو هغه بیا اسمان ته هم کولی شي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.